ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزان استاسو په مقیمه د قرآن عظیم الشان یو آیت مبارک تلاوت کوي. الله فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته قل ورته فرمایا ان کنتم تحبون الله کچیر تاسو د الله سره مینه او محبت کوئ نو فتبعوني يحببكم الله. د الله رسول فرمایي زما پر نقش قدم روان سي و الله ته به نږدې سي پر الله به ګران سي. پس له هغه ویغفر لكم ذنوبکم الله فرمایي ستاسو ګناهونه به زه در معاف کما والله غفور الرحیم الله فرمایي زه غفور او رحیم ذات یم. د بخاری او د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام له سړی رالی ولی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قیامت په ورځ به ستا مرتبه ډیره لوړه او موږ به ډیر کښته یو ځکه ته د الله نازنین یې نازولی موږ عام انسانان یو نو ستا ملاقات ستا دیدار ستا سره لیدل ستا سره کتل به څنګه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل المرء مع من احب په ورځ د قیامت به له هغه سره یې چې له چا سره ستا مینه او محبت دی. که څوک دا غواړي چې زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د قیامت په ورځ دیدار دی ملاقات دی زیارت دی مجلسونه دی خبرې نو راولاړ څه د الله د رسول سره مینه او محبت شروع کا. مینه او محبت چې دی هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیدار و زیارت و تا ته در نصیب کوي. عزیزانو مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله یو کتاب لیکلی دی بهشت زیور پښتو کې جنتی کالی بلل کیږي. دا کتاب چې دی عزیزانو تھانوي صاحب فرمایي دا ما د هندوستان د انجونو دپاره ولیکه چې ما ول دا انجونې بې ځایه ډرامې بې ځایه فلمان بې ځایه خبرې دا کوي نو لحاظه زه په پوهېدم چې دا معاشره چې د هغه خرابېږي بیا زه راولاړ سوم د انجونو دپاره ډېر انتیکه د ښځو ټولې مسلې تقریبا په بهشت زیور کې چې دی هغه تھانوي صاحب لیکلي دي. حتی دا هم پکې لیکلي دي که یو زنانه مطلب اچار جوړول غواړي هغه به څنګه اچار جوړي مربا جوړول غواړي چټني جوړول غواړي کپڑے سلائی کېدل غواړي پلانۍ حتی یوه ذره خبره هم تھانوي صاحب په دې کتاب کې پرېښې نه ده هغه تقریبا تر 1000 صفحې بلا هم بالای. دا تھانوي صاحب فرمایي ما د انجونو دپاره ولیکئ دغه خپلو انجونو ته وایست بیا به انشاءالله العزیز خبرې خرابېږي نه. زما خپلې بچیانې چې کومې دي زه هغو ته بهشت زیور چې دی هغه وایم. نو بهشت زیور کې پر هغه ځای باندې رالمه چې کوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادات
د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چمونه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې چې څنګه ژوند تېروي، د انداز څنګه وو، د ګفتار څنګه وو، د عادت څنګه وو، د ناستې څنګه وو، د پروتې څنګه وو، د روانېدو څنګه وو، په مجلس کې څنګه وو، تنها څنګه وو. پر دغه ځای رالم نو اکشني بچي راته وایي ما غوږ په نیولی وو، ډېر خوند یې راکوي. نو ما ویلې چې دا جمعه به زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس چې دی هغه کوم، ځکه هره خبره چې د هغه پای لري، د محمد رسول الله خبرې پای نه لري. هر محبت چې دی هغه پانی دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام محبت چې دی هغه پانی نه دی. هر محبت چې دی هغه سړی تاوان و نقصان و ضرر ته رسوي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه محبت سړی و الله ته رسوي. نو لهذا غواړم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حواله باندې څو خبرې چې دی هغه وکمه. ما ته به هم سعادت وي، ستاسو اوریدل به هم سعادت وي، ولې دا مجلس چې دی هغه د خیر مجلس دی، دا د شر مجلس نه دی. د الله رسول خیر دی، د الله رسول د خیر ذریعه و، د الله رسول د خیر دپاره الله رب العزت ما و تعالی را راستولی و. پاته د کرونا خبره سوله. کرونا خو نو دا میډیا والا ډېر ذلیله قوم دی، ذلیله. یعنې ته زموږ د اخبار سرخیانې راواخله، پر جمعو پابندي غټه سرخي دا ده، دا د KPK دپاره دی، دا د پنجاب دپاره، دا د سند دپاره، بلوچستان نسته پکې. بس هاسې خلکو ته دا پریشانی جوړه کړې. ټوټل 190 کسان په کرونا کې دي، او هغه هم رښتیا نه دي. ورسئ شیخ زاید هسپتال را ورسئ، کوم هلکان چې هلته دا بوتلان اوبه شی می وروړي، هغه وایي یو شی نسته، خالص پنډونه دي، خالص چنده ده، خالص دنیا ته چل جوړ کړی دی. نو یې ځکه دونه غټه پروپاګانډا چې دغه جوړه کړې ده. غریبان تباه سو، برباد سو، د ده کورونه چې دي هغه به آباد دي. د 180 خلکو دپاره 3 کروڑه انسانان چې دي هغه په عذاب کې مبتلا، 3 کروڑه انسانان. اوس نو ته اندازه لګوه، اوس نو الله به د پریشانۍ لرې کړي. هغه مې غل دی، هغه مې ډاکود دی، هغه مې بدکاره دی، مشر راواخله، بیا به نو پر ما ورته الله رڼا غوړوي یا رڼا به نه وي. څونه لوی مشکل یې زما ستا لمانځه ته جوړ کړی دی، څونه لوی مشکل. یعنې دا کومه مسله چې راله زموږ په وطن کې عزیزانو، زور یې تر مدرسو، زور یې تر مسجدو، زور یې تر مرکزو ووتی، مرکز دعوت و تبلیغ مرکز. اوس ته اندازه ولګوه دا یو تبلیغ والا ته څونه مشکل جوړ کړی دی. راوین مرکز له ورسه دونه ارمي ولاړه ده، خاص ته به ده درا ایجنټان یې نیولي دي او دا مشکل راغلی دی. څونه هغه د په 100 ملکو خلک راغلي دي، هغه یې معاصره کړي دي، یوه خوا ته پرېږدي نه. بیا پروپاګانډا جوړه کړله، هغه د روافظو زوی زلفي بخاري هغه خپل خلک راوصل، د هغو موږ ته راپېښه سوله، خبرې و دعوت و تبلیغ والا ته کړله. علیحده یو پروګرام دی، سازش دی، پروپاګانډا ده. انو موږ هم ځینې متاثر و. تبلیغیان چې کم هغه مطلب ټسټونه یې وکړو، هغه یو هم نه و په دې کې. ټیک دی، زکام به یې پښې بیا خامخا کېږي، لیکن دا خبره څنګه خبره ده؟ صحیح سلو د آیت شمه متاثره کېږي. هغه الله راضي کوي، اوس روزي هم الله راکوي. دا د دوی روزي نه غواړو چې په لاین کې درولي، ذلیله مې کې، خوار مې کې، بیا یو پارسل و نیم پارسل وړه چې دی هغه راکوي. هغه الله راضي کوي، ټولې خبرې به اسانه سي. خیر، زما مجلس چې دی هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی. خالص د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقام به در ورښیم چې الله و ده ته څونه حیثیت، څومره مقام ورکړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په اسمانو کې یوه فرشته وله و الله ته خواست وکړي، خواست چې الله ما ته اجازه راکه زه به ولاړ سمه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به سلام ووایم، ملاقات به ورسره وکم، زیارت به وکم. یا الله ما ته اجازه راکه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا فرشته چې کله الله دا دنیا پیدا کړې د مځکې له نه ورغلی، د دې ډیپټي په اسمانو کې ولا ملایکې ته اجازه نشته د دې ځای مشرق له ولاړې سي مغرب لره. ها، هر ملایکه په خپل خپل خدمت باندې اخته ده، د الله څخه به اجازه اخلي، بیا به مدینې منورې لره راځي، هلته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وکړي. دا په اسمانو کې فرشته ډېر په ناز، ډېر په شوق، ډېر په لوړ عظمت سره الله رب العزت ته خواست ورکوي، یا الله ما ته د ملاقات اجازه راکړه، او الله رب العزت د ملاقات اجازه ورکړه. چې مځکې لره رال
پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سلام ووایي بیا ورته ویلې ول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا بچی فاطمه الزهرا رضی الله عنها بیبي فاطمه دا به د قیامت په ورځ د ټولو جنتیانو زنانو سردار یې سردار. دا یوه خوشخبري. دویمه خوشخبري دا درته اورم ستا لمسیان حسن و حسین دا به په جنت کې د جنتیانو د ځوانانو سرداران چې دي هغه به حسن و حسین رالی د الله سي اجازه واخیستله ملاقات یې وکئ دوی خبرې هم د الله له جانبه راوړې چې دا هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وکړه او بیا یې ملاقات وسلو د پیغمبر علیه السلام زیارت وسلو بیا چې سلو دا دوی خوشخبري ورته سناو کې بیرته ولاړه بیا به دې مځکې لره دا فرشته چې د هغه راځي نه بیا به دې مځکې ته دا علیحده الله ته درخواست وکړي علیحده اجازه ځینې وغوښتله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ملاقات او د زیارت لپاره. بیا روایاتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله معراج لره تللی نو دا براق یې راوستی براق جبریل امین علیه السلام چې پیغمبر علیه السلام ورباندې کښېنستی د ډېره مستي کوله جګ جګ ور لکه هغه مست آس نه جبریل امین علیه السلام ورته وویلې ول دا پیژنې دا محمد رسول الله دی د الله آخري نبی دی د الله آخري رسول دی وایي دا براق نه دی دا پسینه پسینه سو خوله خوله سو خوله ورباندې راله بالکل ارام ودرېدی چې چش ونه کمه ضرر ونه رسوم تاوان ونه رسوم شی وایم خوله شورېږي چې ته ماته څه وایم ما پر خبرو غوږ ونه سیده تا ته وایم ما لا پریشانه کې زوم څه ټکولې ذکر اجازه نشته ورو پر خبرو غوږ ونه بیا د باندې ذکر کو نو براق چې دی مستی کوله چې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک یې واورېدی بالکل خوله ورباندې راله خوله. بیا روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې الله رب العزت ما ته کوم مقام را کړی دی د دې مقام په باره کې به زه درته ووایم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای مدارج النبوه والا په خپل کتاب کې از شیخ صاحب په فضایل درود شریف کې را نقل کړی دي آدم علیه الصلاة والسلام چې الله رب العزت پیدا کړ نو چې پیدا یې کړي په جنت کې و یوازې و دغ و بور و نو بیا چې کله الله خوب ورباندې راوستی بیا بیبي حوا جنې پیدا کړله چې راپورته سو ویې کتل ډېر په رنګ ښایسته زنانه ناسته وله آدم علیه الصلاة والسلام زړه وغوښتی چې لاس وروړي ملایکو ورته ویل نه اجازه نسته ولې اجازه نسته ویلې نکاح او مهر به ورکوې او نکاح څه معنا مهر څه معنا دا نو اولنی نکاح بولې واده بولې خاوند کوروالا بولې هر شی چې بولې ول چې وکم لار را وښیاست ملایکو ورته ویلې یو روایت کې تنوی صاحب فرمای از شیخ صاحب فرمای 3 واره بل روایت کې 6 واره پر پیغمبر علیه السلام درود شریف ووایه بیا به دا ښځه وتا ته جایزه شي. حالانکه پیغمبر علیه السلام 6,000 کاله بعد راتلی 6,000 یا څه پورته 6,000 کاله بعد پیغمبر علیه السلام راتلی نن و آدم علیه السلام ته و خپل کور ته لاس راچول مهر یې نور کړی مهر یې چش کوي مهر یې پر پیغمبر علیه السلام 3 واره یا 6 واره درود شریف ووایه بیا وتا ته اجازه ده. پیغمبر علیه السلام چیرې دی آدم علیه السلام چیرې دی او مابینځ کې دومره فاصله لیکن الله رب العزت په ازل کې دا خبرې ټولې لیکلې وې. بیا تنوی صاحب په خپلو خطباتو کې لیکلي مصنف عبدالرزاق حواله یې ورکړې ده عجبه خبره ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام واځه جابر ته وایي جابره ده ولها وی الله رب العزت تر ټولو اول لخپل نورسه الله د خپل نورسه ستی نبی پیدا کړي خپل ځان شي الله د خپل نورسه زه پیدا کړم زه پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه نور به الله رب العزت 3 حصې کوي 4 حصې یوه حصه پیغمبر علیه السلام مبارک یوه حصې قلم جوړ کړي قلم او د دویمې حصې لوح محفوظ جوړ کړي لوح محفوظ تقدیر راواخل هغه کتابونه چې هغه ټولې خبرې پکې لیکلې دي او 4م نور چې کوم دی د هغه سي عرش جوړ کړي عرش گویا دا خبره معلومه سو عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او لوح محفوظ قلم
او عرش دا الله د خپل نور سره جوړ کړی دی او د خپل نور سره پیدا کړی. بیا به بل خبره درته وکړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت مولانا اشرف علي تھانوي صاحب په نشر طب کې او شاه نوشاه کشمیری صاحب په خپل ملفوظاتو کې را نقل کړي دي. د حضرت انس رضی الله عنه سره روایت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت د موسی علیه الصلاۃ والسلام سره چې کله خبرې کولې نو په خبره کې دا ورته ویلې والموسی د ولها ولدا خبره بخپل قوم ته وکړي چې کوم څوک احمد نه مني ایمان نور باندې لري هغه به ځي جهنم لره. هر څوک چې دی کوم څوک چې پر احمد ایمان نه لري هغه به جهنم لره ځي. هر څوک چې دی. موسی علیه السلام ورته ویلې ولی الله احمد څوک دی؟ ول احمد زما یو ډېر زورور نازنین خوندور نبی دی دا به زه پیدا کوم. موسی علیه السلام ورته ویلې ولی الله نو دا نبی ما کړ زه بس ولیا دا نبی د اغوس دی د اغوس چې کوم قوم راځي په هغو کې زه پیدا کوم. بیا ورته ویلې ولی الله ما په دا امت کې پیدا کړ ما په دغه امت کې الله ولیا ته مخکې هغه باد کې را روان. بیا عجبه خبره دا درته کوم وی الله رب العزت ورته ویلې موسی علیه السلام پوښتنه وکړه ولی الله نو احمد څوک دی؟ الله ورته وفرمایلې دا عجب انتیکه خبره ده. الله ورته وویلې د مځکې د اسمان د لمر د سپوږمۍ د پیدایش لمر الله کله پیدا کړی دی سپوږمۍ کله پیدا کړې ده مځکه کله پیدا کړې ده اسمان کله پیدا کړی دا خو نو کله کله هغه پوهان د درختو د غرو د ډبرې دا 15 لکه کاله مخکې درخته ده دا 8 لکه ده دا 1 کروڑ ده دا 2 کروڑه ده. آدم علیه السلام لږ عمر کېږي 1000 کاله پورته کښته صحیح سلو دغه مځکې و اسمانونه. اوله خبره خدا ده د آدم علیه السلام د انسانانو څخه مخکې پر دې مځکه باندې 2000 کاله پیریانانو بچي وکړه پیریانانو. بیا سواتی صاحب رحمه الله په خپل تفسیر کې را نقل کړي د دې څخه مخکې حین او بن دا مخلوقو د دغه نه د معلومه چې پر دې مځکه دوی څو وخت تیر کړی دا نه د معلومه. د دغه څخه مخکې خو نو په لکو دي په کروړو دي په عربو دي هر څو وخت مخکې مځکه اسمان لمر سپوږمۍ الله موسی علیه السلام ته ویلې د مځکې او د اسمان د لمر او د سپوږمۍ د پیدایش څخه 100 لکه کاله مخکې 100 لکه کاله مخکې ما د خپل نامه سره د احمد نوم چې دی هغه لیکلی دی. 100 لکه مځکه اسمان لمر سپوږمۍ په کروڑو کلونه کېږي په عربو کېږي په کربو کېږي یو الله په خبر دی. د دې ټولو خبرو څخه 100 لکه کاله مخکې الله رب العزت د خپل نامه سره چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله الله فرمایي ما د خپل نامه سره د دغه احمد او د محمد نوم چې دی هغه لیکلی دی 100 لکه کاله مخکې. دا د نن سنه دا د مځکې او د اسمان د پیدایش څخه مخکې الله فرمایي وای جنت حرام دی تر هغه ساعته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ورغلی او د پیغمبر علیه السلام امت نه ورغلی تر هغه ساعته جنت حرام دی حرام. اول وار د الله رسول فرمایي د جنت دروازه به ما ته خلاصیږي هیڅ چاته اجازه نشته. د انبیاو خو خپله درجه ده امت چې هر څو لوی سي د انبیاو درجې ته نشي رسېدلی خو لیکن خبره دا ده د انبیاو څخه علاوه خبره چې کومه ده اول به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د انبیاو او بیا به د پیغمبر علیه السلام امت پس له هغه به بیا څه شي پس له هغه به بیا نور امتونه چې دی هغه جنت لري ځي. اندازه ولګوه دا موږ چې وایو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دغه شخص هغه خلک په سنتو شرمیږي خلک په خبرو شرمیږي خلک په طریقو شرمیږي خلک په عادتو شرمیږي دا دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
څو مقام الله ورکړی دی په مقام یو الله خبر دی یو الله چې الله رب العزت ودته څومره لوی حیثیت او مقام او عظمت چې دی هغه ورکړی. خیر دا خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سرسره کې دوې درې خبرې درته وکړې. اوس په بهشتي زیور لره راسم چې پیغمبر علیه السلام د الله د رسول عادات لیکل. د پیغمبر علیه السلام عادت څه وو؟ لکه زه خپل عادت لرم، ته خپل عادت لرې، پلانی خپل عادت لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مزاج، د پیغمبر علیه السلام مجلس، د پیغمبر علیه السلام ګپه، د پیغمبر علیه السلام ناسته ولاړه څنګه وه؟ اوله خبره خو دا وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیات سخي و. سخي څه معنا؟ سخي دا معنا د عاجزانو. یوه ورځ یوې ښځې تفسیر مزري مولوي صاحب لیکلي دي پیغمبر علیه السلام له آل راواستوي دا ستا قمیص به ما ته راکړي. کوچنۍ نجلۍ راله پیغمبر علیه السلام ته وویل زما مور ستا قمیص غواړي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل فی الحال صبر وکړه، ستا دې ته ووایه چې یو بل قمیص پیدا شي بیا به زما قمیص زه درکړم، دا وعده ده ستاسې سره. نجلۍ ولاړه مور ته یې وویلې، مور یې ویلې ولیا ورسو ته زما اوس پکار دی هر څه چې پکوئ. چې راله پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله زما ادې وایي زه اوس غواړم د ستا قمیص. پیغمبر علیه السلام د خپل قمیص مبارک وایستی، کت یې کوي، ور یې کوي وچا ته و هغې کوچنۍ بچۍ ته، هغې به خپلې مور له وړی. لمانځه ټیم سلو، پیغمبر علیه السلام وځنډېدی. وخت ډېر تیر سو، صحابه کرام شاوخوا کتل، پیغمبر علیه السلام لمانځله، ویل نه دی راغلی، ویل نه راوځي. نو پوښتنه چې یې وکړله پیغمبر علیه السلام په کور کې ناست و، خالص لنګ یې وهلی و، قمیص نه و. صحابو پوښتنه وکړه یا رسول الله خیر، ول قمیص چا غوښتی هغو ته م ورکوي، اوس قمیص نه لرم نو زه څنګه تیله در ووځم. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګوه، اندازه ولګوه. او بیا حیات صحابه مولوي صاحب فرمایي نعیمان د پیغمبر علیه السلام په صحابو کې ډېر مذاقي و، ډېر ګپاو، ډېر زبردست مجلس یې کوی، ډېر زبردست اعلی. یو ورځ یو سرایي سړی رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام، میلمه یې بولې، پوښتنې یې بولې، هر څه چې یې بولې، اوس یې د باندې وتړی. چې ویې تړی نو دغه ملګري راولاړ سو، نعیمان ته ویلې په ډېر وخت مې ولاکه غوښه خوړلې ده یا میلدلې ده، ته خو یو ترتیب جوړ کړه. هغه ویل نسه د کومې خوا یې جوړ ته ولې یو چم وکړه وله چې کولی سې خو داسې. هغه ویل ولاکه یو ترتیب جوړېږي. ول موږ به وروره مشوره درکړو. ول څنګه؟ ول پیغمبر علیه السلام له میلمه راغلی دی، د باندې اوښ تړلی دی، ته یې چم وکړه. کرار نعیمان راولاړ سو، اوښ د باندې تړلی، په منډې چاړه راواخسته، حلال یې کړي، د چمړې یې وجیستې، یا بوټۍ موټۍ یې کړلې. هاي میلمه چې راووتې د پیغمبر علیه السلام اوس به ځي روان دی، یا به کور ته یا به کلي له راځي، چې ویې کتل اوښ وروره وینې دي، سر دی، پښې دي وروره، چمړه د بل چغې یې کې نارې کې بېرته رالی پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام چې رالی ول یا رسول الله دا مسله ده. پیغمبر علیه السلام چې د باندې راووتی، اوښ پروت دی، چمړه ده، غوښې دی، بل. پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړه ول دا چا وکړو؟ دا به کومه کیسه وکړله؟ یو ملګري ورته ویل یا رسول الله دا نعیمان وکړو. نعیمان و نعیمان چیرې دی؟ ول دورې ولاړ. پیغمبر علیه السلام په پسې سو، هله هغه ملګري م ورسره دي. نعیمان یو کور لره رالی، په کور کې کډۍ و، په کډۍ کې کښېنستی، پر ځان باندې هغه ترخې مرخې بوټي چې دی هغه یې پر ځان پرېښول. نو پیغمبر علیه السلام چې رالی شاوخوا یې کتل، نعیمان پسې ګرځي. صحابي ویل یا رسول الله دلته نسته، اشاره یې ورته وکړه په دا کډۍ کې دی. پیغمبر علیه السلام کډۍ ته ودرېدی، بوټي موټي را لرې کړو، نعیمان ناست یا پروت. خیر نعیمانه دا دې څنګه چم بیا یې راوایستی، کپړې ور صفا کړې. و نعیمانه دا دې څنګه چم کول یا رسول الله؟ دونه وږي وو، په دا خاطر مې وکړو چې دا به موږ وکړو، په تا پسې به خیرات کړو، پیسې نو ورکړه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک راولاړ سو، کپړې مپړې ور صفا کړې، و هغه دیهاتي ته د خپله جیبه پیسې ورکړې، ول دا واخله بل وښ ورباندې واخله. داسې هم پېښه سوې ده. پیغمبر علیه السلام نه سړی راغلی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بل ورځ یو وښ خیرات کړه. ښه نو بیا اوښ مې په تا پسې خیرات کړه، وښ مې په تا پسې خیرات. ماشاءالله نو څنګه وښ دې څنګه خیراتوئ؟ بس یا رسول الله ډېر مې زړه وغوښتی. نو اوس خبره څه ده؟ ول یا رسول الله په پور مې اخیستی، روپۍ ولاکه لرم، یو چم خو وکړه. پیغمبر علیه السلام مبارک د ځان روپۍ ورکړلې، په پیغمبر علیه السلام سے خیرات کړی دی،
اوس پیغمبر علیه السلام د خپل خیرات روپۍ د ځانه ورکوي دا یې نه دي ورته ویل چې ولې ظالمه دا اوس چم دی چې تا وکوي دا څوک دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انډیوالي به څوک وکړي په روی زمین به څوک مثل پیش کړي یا ټول انسانان د جبرائیل او د میکائیل سره یو ځای که د محمد رسول الله یوه ادا یو لفظ یو سیکنډ دا د پیغمبر علیه السلام نه جنې جوړېږي ولګوه اندازه ولګوه بیا به یو سړی رالی ول یا رسول الله د کور راشن مې ختم شوی دی وړه نسته پلانی پیغمبر اسلام په خپل هم په کور کې نه درلود بیا به رالی دکاندار ته بیا وویل ول دته شی په پور ورک پیسې زه درکوم هغه ته بیا راشن شی مې ورکوي بیا پیغمبر اسلام چې روپۍ پیدا کړي بیا حضرت بلال ته دا خو پلاني دکاندار له وړ پر ما روپۍ باندې دا څوک کولی شي په دنیا کې لغړ ګمراهي ده تباهي ده دا زموږ دنده نه دا وجه کوو هر سړی چې یو پارسل راشن چاته ورکوي علاحده کیمرې والا یې راغوښتې راسه زما تصویر به جوړوې اوس په کار خدا ده چې په دا خیرات الله راضي سي دا زموږ د خلکو په خیرات شیطان راضي کېږي شیطان خوشحال دی سمې خانه در خراب کړه نامه دپاره کوې د ریا دپاره کوې شهرت دپاره کوې ها اعلام خلک وایي چې ورور موږ ته بل چا پیسې راکړي دي اوس نو هغه به وایي دا پیسې وخوړلې و داسې ترتیب جوړ کړه لیکن دومره مذاق مسخرې مه چې جوړوه دا د الله د رسول په پور به شی ورواخستی په پور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علیه السلام یو عادت سخي و ډېر چاته چې سوالی به رالی دا نه و چې نسته ځه بیا تنوي صاحب فرمایي حیادار و ډېر حیادار دومره حیادار و په مجلس کې به چا یو داسې چم وکړي پیغمبر اسلام به لاندې کتل بیا به ملګرو ته وویلې ول په دې کې دونه سړی نه و چې دا سړي ته ویلو چې دا کار مه کوه دا خو نو بده خبره مخامخ یې چاته نه ویل د مدینې شریفې کومې نجونې دي نجونې په هغو کې دومره حیا نه وه پیغلې نجونې بې عایشه صدیقه وایي لکه په پیغمبر علیه السلام کې چې کومه حیا وه او کوم شرم زموږ د علاقې خو شرم و حیا ټول ختم دی ټول یوه ذره شرم نه به په ما کې نه به په تی کې زنانې خو ګرسه مخ له پرېږدو پرون دې چا میسیج را کړی والمولوي صاحب داسې د شیګانې یوه نجلۍ ده و زه واده ورسره کول غواړم ستاسو پوښتنه کوم ما ورته وویلې خبره پرېږده چې یا و یا جایزه نه جایزه خو زه به یوه خبره و تا ته وکړم دا زما په خبره باندې غوږ ونیسه په وټسپ کې ما خبره دا ده چې ته راولاړ سې د شیګانو نجلۍ وغواړې هغه پرېږده چې جایزه ده که نه ده هغه پرېږده هغه مه شو ته چې د شیګانو نجلۍ وغواړې ټیک سو صحیح سو بیا بل ستا ملګری دی هغه د شیګانو نجلۍ وغوښتله صحیح سو بل هلک دی هغه د شیګانو نجلۍ وغوښتله صحیح سو زما خور زما لور ستا خور ستا لور دا به څوک غواړي دا خو په کورو کې کښېنستې هو که شیه راولاړ سو دا خو دا مه که د یو چا خور ولور یې بوته بیا که ته وژنې هو ته وژنې ګوره تا د خپل خور د خپل لور د خپل ورېرې د خپل خورځې سره دومره لویه بې وفایي او ناجایزه دې وکړل ته د بل نجونې غواړې نو دا ستا نجونې بیا څوک وغواړې نو په کار خو دا ده چې ته د شیګانو کور ورآبادوې نو خو راولاړ سه د سنیانو کور ورآباد کړه د شیګانو نجلۍ په تا آبادېږي شیګانې بیا خپل نجونې خپل هلکان پیدا کړي ستا دپاره خو په کار دا ده چې ته راولاړ سې چې شوه کې ته خپل خاندان خپل مذهب خپل ژبه ته دغه آباد کړي بیا میسیج ډېره مولوي صاحب اطمینان مې وسو ما ویل په ظاهري چلن مه خطاوځه دا سپین رنګ دی دا سپینه چمړه ده دا داسې لباس دی دا داسې فیشن دی چې دا مازې د نکاح وتړله والله العظیم کې پر دویم منټ دغه شی ووینې ځوانانو ځانونه خو مې تباه کړو برباد کړو ځانونه خو مې در په در کړو ځان دیم کور خراب کوي د خپل خور او د خپل ورېرې دیم کور خراب کوي صحیح سلو نو دا شرم او حیا ډېر انتکه شي د الله پر رسول کې ډېر شرم او ډېر حیا ابل ځوان راغلی والمولوي صاحب زما دپاره به استخاره وکړي ملایان خو در معلومیږي فارغه دي زما دپاره به استخاره وکړي زه به ستا دپاره اودس کوم بیا به پر رستاړق پرې وځم بیا به زه دعا وایم ته به هلته فیسبوک ګورې ته به فیسبوک ګورې زه ستا دپاره استخاره کوم ویلې ولې یو پلاني قوم ښځه ده یو د پلاني قوم ښځه ده دی په خپله مطلب چې د کوم قوم
ته به دا استخاره وکړې د دا قوم ښځه وغواړم که د دا قوم ښځه وغواړم. هغه یو قوم چې دی هغه پښتانه وو، خاندان، غیرتمند، ښه خلک، د ده رنګ په پاولي هم نه ارزېده، کیسه هم دی خاص نه ول. ما هلته سبا راځه، سبا چې راغلی ول څنګه سو مولوي صاحب؟ ما هلته به دی وکړې ستا خیر په دا خپل قوم کې ډېر دی، ته چې د کوم قوم یې په دا کې د خیر ډېر دی. ول په هغه پښتنه کې مال یا په هغه کې د خیر نشته. ته به دی وکړې ته به دا دنده پرېږدي. خلک دی پالتوګان دي، خلک دی استخاره مې د دپاره په ویښه وکړه، په ویښه لیوني مه کېږئ. والله العظیم کې در لره وکړمه چې د 5000 بنډل دې راوړی نه وي. صحیح شولو؟ خلک دی پالتوګان دي، دی فارغه دي. زه به ستا دپاره استخاره کوم، ته به هلته خپلې خبرې کوې. دا نه که بیا املا درته ما ستا دپاره استخاره وکړه، هغه دا رقم استخاره ده، په ویښه مې در لره کړې ده. موږ دی فارغه نو خو ذلیل یا که ذلیل نه وای تا ولاکه په ما دونه غټ فرمایش کړی وای، تا ولاکه دونه فرمایش. عجب بله درته وړ مرو چې چا میسیج راوسته، فون کرو، کال کرو، سړی ور ویې که خامخا انسان دی، مسله بي ټلیفون چې مې ور وکړی وم خیر وایي د جمیل لمونځ شته؟ سبحان الله سبحان الله. وم د جمیل لمونځ شته؟ ولې نشته؟ خو سړی دا وایي مولوي صاحب په موبایل کې پیسې نه وې، ولا ډېر مجبوره سوم جمیل مانځل هم درکړم، که ناست یم په غور یې واورم، مجبوره سوم نو پیسې نه وې ماته. جمیل لمونځ شته؟ و شته. زه صحیح د خدای ول نه شته. ټیک شو؟ صحیح شو. پرون ماښام بیا میسیج راغلی، هغه بل اوس خو ول کال کرو، پرون بیا فون کرو. به زه راولاړ شوم انګریز ته مې دعا وکړه، الله دې هدایت درته وکړي، د ده نمبر مې بلاک کړه. خلک دی فارغه دي، خلک دی پالتوګان دي، دی صحیح ده، ټیک ده. کله کله وایو دا مولوي صاحب زموږ په کیسه کې لا نه دی، زموږ په کیسه کې لا نه دی، زه به ستا په کیسه کې کېږم. ته به ما ته میسیج راکوې، اوس ما دا خیال دی چې خدا مکه پلار یې پر زه کندن دی، مور یې پر زه کندن ده، پر یو ډېر لوی مشکل کې دی، نور ویې که پروا نه لري. جمیل لمونځ شته؟ خو خیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ډېر عظیم انسان و، ډېر عظیم انسان. عظیم نو داسې عظیم و، عایشه صدیقه وایي و یو ورځ زه په حجره مبارکه کې ناست یم په خپله کمره کې، نو زه د پیغمبر علیه السلام قمیص مبارک هغه سلایي کوم، و هغه ستن ما پرېودله، ستن راسې ایله سو، چې ایله سوله نو کله کله سړي ښکاره شی ورک سي، دورې 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 شی ستن ورک سو. او پیغمبر علیه السلام دننه رالی کمرې لره حجرې مبارکې چې رالی، ما ستن پیدا کړ، ما وخندل، ما ته پر چیش خاندي عایشه، ما یا رسول الله ستن مې ورکه سوه چې ته راننوتې، ستا په انواراتو کې، ستا په نور کې، دا نور نه هر څوک نه ویني، په هغه کې دا ستن وځلېدله، ستن مې راپورته کړه. ماشاءالله دا څوک و؟ دا محمد رسول الله. محمد رسول الله مه وایاست. کله کله موږ ځای ناست یو، څوک مسله پوښتنه وکړي دی ور ورښیي، دی نه څه وایي؟ لا اله الا محمد رسول الله. کلمه زده که. پرون دا هلک راغلی وړ به مولوي صاحب شیګان په اسلام کې دي که نه دي؟ نو خیر ما خو مجلس سره وکړې، ما دا خبرې دا اوس پالتو دنده ده، دا خاص کیسه دم نه، یا زما د چا سره ډېر بحث دی، ته به په خپل اواز کې ما ته وټساپ راکوې، همالته ورسته ماله میسیج را بیا زه درکوم. هغه ته ما وویل اتحیات دې نه دی زده، دعای قنوت دې نه دی زده، په لمانځه کې په سجده سهو په تلاوت نه پوهېږي، او دونه غټې پوښتنې کوې، دا دنده پرېږده، دا دنده پرېږده، دا مه وایه. صحیح شولو؟ ستا په غږ کې به ما ته وایه عقل ډېر غټ شی دی، ارزښت ته هم د عقل خواص کوئ، دا جو د عقل خلاص نه بیا څه ورته ویلې وایي، سبا به بیا وټساپ چلېدلی چې دا دغه مولوي صاحب وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یوه خبره دا ډېره پکې وله چې یو څوک به رالی، هر څوک چې به رالی، پیغمبر علیه السلام سره به مجلس وکړي، مجلس به یې وکړي، خپل مجلس کوي. هر سړی چې به جن راولاړ شو د هغه فکر دا و چې یوازې زه پر پیغمبر علیه السلام ګران یم، څونه پروټوکول یې ما ته راکړ، څونه په احترام یې راته وکتل. دا په ډېرو کومو خلکو کې دا کوالټي چې دا غسته چې د هر چا سره میلاویږي په خندا په ښه انداز. پیغمبر اسلام مبارک دا راکړ، ډېر ښایسته انداز. هر یوه سره چې په مجلس وکړي خیال بیا دا سو چې یاره خالص زما سره یې زړه غواړي، زما سره
او پیغمبر علیه السلام لمر اوس لمر خو به نو دی نه چې یوه ته ډېر رڼا ورکړي بل ته لږ رڼا ورکړي لمر لا بیا هم چې دیوال ولګوي خو سایه سوله د الله د رسول د لمر چې کومه رڼا وله په هغې کې دا هم نه وایي دا سایه ده دا نه ده سایه. یو ورځ داسې د جمعې لمونځ کوي بیان کوي حضرت جریر رضی الله عنه راغی چې راغلی شاوخوا ټوله ریګ هوار و پیغمبر اسلام په مسجد نبوي کې ریګ هوار و لږ چټایي هوار و هغه څه صحابه کرام ناست حضرت جریر چې راننوته په دروازه کې شاوخوا ګوري چې اوس داسې ځای پیدا شي چټایي مټایي طبراني روایت را نقل کړی چې زه ورباندې کښېنم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پکې فکر شو چې فکر یې و خپل پټو مبارک یې راواخیستی دا یې داسې وپیچي بیا یې جریر تر وغورځول جریره دا اوار که ورباندې کښېنه دا اوار که او بیا ورباندې کښېنه دا جریره پټو راواخیستی بیا یې مچه کوي بیا یې پر سترګو ونیوی ولې یا رسول الله ستا لباس ستا پټو ستا چادر دا به زه اواروم او زه به پر کښېنم د الله رسول نه پروا نه لري اوار یې که هېڅ پروا جریره ولې څه پروا لري دا څوک دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت څنګه و بی عایشه صدیقه وایي چې پیغمبر علیه السلام به کور ته راغلی دا خپل کپړې نه دي کپړې دا به مطلب پرنځنګه غوښته په خپله به ولاړ شو کمیس به پرنځه په خپل حال دا دی نه بیګانې درلودې ولې یاره ولې تکلیف ورکوم ولې زیروم پروا نه لري زه خپله کوم خپله به ناست و ستن به ورسره وه کپړې به بیا یو ځای سلایي و دا یې خپله کوله حتی راولاړ به سو پیغمبر اسلام خپلې څه رمه درلوده وزې د هغسې به یې شیدې مې دي چې د هغه خوړلې راولاړ به سو ورغلی به وزې ته به ودرېدی بیا به کښېنستی هغه برتن به ورسره وزه به یې ولوشله شیدې به یې جن راواخېستې کرار خپلې شیدې وخوړې خپله بستره به یې خپله هواره کړه توبه نعوذ بالله موږ دعوه لرو موږ وایو ای پیغمبر علیه السلام د کونسلر هوا نه ده د کونسلر چې د سر څنګه په هوا نیولی سبحان الله محمد رسول الله پر دا مځکه به ولاړو عرش یې لیدی او پر عرش یې لیکلي و محمد رسول الله محمد دا د مځکې د اسمان د پیدایش 100 لکه کاله مخکې لیکلي او عجبه بله درلوده چې روان به و د یارانو سره تر شا به روان و مخ ته نه تللی اوس موږ هغې خدای یا موړ دی یا غوړ دی څه داسې په واده کې ما غټ موټر مخ ته نه الټوی ملټوی شاته به پسې نو پیغمبر اسلام در ټولو شاته روان شاته مخ ته نه تللی او لاندې به یې کتل لاندې اسمان ته یې نه کتل ته دا وګوره دا څونه لوی مقام دی ده به یو ورځ بیبي عایشه صدیقه وایي پیغمبر علیه السلام ډېر طبیعت برابر دی ډېر مزاج بس ما هم د موقع څه پیدا واخیستم ویل یا رسول الله دعا راته وکړه پیغمبر اسلام لاس پورته کړ اللهم اغفر للعائشه حیات صحابه مولیسا فرمایي یا الله د عایشې مغفرت وفرمایي یا الله د عایشې مغفرت بیبي عایشه وایي زه دومره خوشحاله سوم زه دی په خندا سوم چې د ډېرې خندا به دا زما سر زما پر زنګانه کې ونښتې د ډېر اصلی چې پښتو کې وایي شین شین د خندا کېدی دا وایي پیغمبر اسلام ما ته وایي عایشې زه وم ها وایي څه کیسه د خیر دی ورما یا رسول الله څونه ښایسته دعا دې راته وکړه څونه ښایسته دعا وایي پیغمبر علیه السلام ما ته ویلې عایشې د هر لمانځه بعد دا دعا زه خپل امت ته کوم ته څه وایې د هر لمانځه بعد دا دعا زه خپل ټول امت ته کوم عایشې صدیقې د موقع څه پیدا واخیسته ډېر په ارمان و په ناز یې ورته ویل دعا راته وکړه پیغمبر اسلام د ناز دعا ورته وکړه دغه دعا د الله رسول فرمایي د هر لمانځه بعد زه چاته کوم خپل امت ته کوم و خیر عزیزانو ټیم خو نو نسته را باندې ختم سلو خبرې ډېرې دي دغه الله رب العزت موږ ته د پیغمبر علیه السلام ادب احترام قدر سنت طریقه را نصیب کړي الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نقش قدم موږ ته ژوند را نصیب کړي الله د قیامت په ورځ د پیغمبر علیه السلام شفاعت زموږ دپاره نصیب کړي الله دې د پیغمبر علیه السلام د شفاعت نه محرومه کړي الله د پیغمبر علیه السلام دا امت نه دی چې اوس په دومره مشکل کې دی الله دې د ده په دا پاک ذات په خاطر دا مشکلات دفع کړي الله دا مشکلات دفع کړي الله دې مې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله د مرګ پر حال دا تور را نصیب کړي چې مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هم ورسره ووایي زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ
تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت